سټوډنټ ویزا بالکل فری سره سکالرشپ او ډېره اسانه طریقه ده. څوک هم کول غواړي چې لاړ شي سعودي ته، نو یو اسان پروسس دی. انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ تر اخره پورې چې دی موږ سره اوسیږي. زموږ سفر چې دی هغه د پېښور نه شروع کیږي ریاض ته. دا سفر چې دی یو علمي سفر دی ځکه دا ویزه چې ده د دراسه ویزه ده، د سټوډنټ ویزه ده. نو دا به چاته میلاویږي، خرچه به څومره راځي او څوک ورته اپلای کولی شي او دې لپاره تعلیم څومره ضروري دی، دا ټولې خبرې به کوو. دا ویزه چې ده دا بالکل فری ده، دې باندې چې دی 1 روپۍ خرچه هم نه راځي. او څوک چې په دې ویزه باندې لاړ شي نو هلته د سعودي جامع یونیورسټۍ چې دی هغې ته سکالرشپ هم ورکوي. د تعلیم سره سره چې دی ستا رهایش فری او سکالرشپ هم درکوي. او نورې کومې خبرې دي، شرطونه څه دي، هغه به کوو. اوس چې دی مونږ راورسېدو د باچا خان ایرپورټ ته، پېښور ایرپورټ، باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ ته راورسېدلو. فلایټ ټایم چې دی هغه 10 منټه پاسه 2 بجې دی غرمه. زه تقریبا 3 غنټې مخکې رالم. هغه ملګري چې هغې یو سفر یې کړي نو هغې ته خو دې اندازه شته چې ایرپورټ ته به څومره مخکې راځي، ځکه چې هر قسمه حالات پېښېدلی شي لاره کې هم او بیا ایرپورټ کې هم. ډېره زیاته ګڼه وه. د دوبۍ فلایټ هم و دغه وخت باندې، نو د دوبۍ مسافر هم روان و او د سعودي عرب هم، نو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. او سامان یې دوباره هم چک کوو، چې کله به سکین شو هغې نه وروسته بیا هم چک کوو، نو دې وجې نه ګڼه ډېره. د انتظار شیبې ختمې شوې او د جاز په طرف باندې روان شو. تاسو وینئ همدغه جاز دی د سعودي ایرلاین. خلک چې دی په خپلو خپلو سیټونو باندې کېناستل او د سفر دعا چې دی هغه شروع شو. الله اکبر الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهل علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من عذاب السفر وكآبة المطر وسوء المنقلب في جاز چې دی هغه په رنوې باندې روان شو او د پاڅېدو په حالت کې دی. بس داسې لږ وخت پس چې دی هغه پاڅېږي. چا چې په جاز کې سفر نه کړی نو او اول ځل یې سفري نو هغه ډېر زیات تېرېږي، ځکه چې دی جاز انتهایي ډېر زیات تیز وي د پاڅېدو په حالت کې. نو دغه نظارې چې دی تاسو وګورئ. دا د پېښور د ایرپورټ دننه حصه تاسو په ویډیو کې ګورئ، او چې کله ریاض ته ورسېدو نو هغه به هم تاسو وګورئ. ما سره اوسئ. پېښور ښکلی ښار دی، شین دی، نور هم پکې ډېر کار کول پکار دي. جاز چې دی هغه پاڅېدو نو دې نه پس چې دی د پېښور فضایي تاسو وګورئ فضا او چې دغه د بره نه څنګه ښکاري، کورونه، ښار څنګه ښکاري، هغه به تاسو چې دی اوس وګورئ. دا د پېښور چې دی آبادي ده او دا د پېښور ښار دی، د بره نه هم داسې ښکاري. ښایسته ښار دی، شین ښار دی، بلکې د ګلونو ښار ورته هم ویلی کېږي. نو همدغه شان یې پاکې وساتئ. او دا زموږ د ټولو شهریانو چې دی دا ذمهواري ده چې خپل چاپېریال هغه پاک وساتو.
دا د پېښور ښار دی. د روټۍ وخت شو او روټۍ راوړله. نو پوښتنه کوي چې څه شی خورئ؟ موږ ورته ویل چې فش. نو فش یې راوړو سره د چاولو وریجو، او دغه چې دی دغه اپل جوس دی چې غلط نشي، او ورسره خوا کې چې دی کاوه او کیک. بس زما مخ ته چې کوم سکرین لګېدلی و هغه کار هم نه کوو. تقریبا 1 غنټه او 8 منټه پاتې شو د جهاز کښته کېدو ته. هلته تاسو ته ښایي چې څومره ټایم پاتې دی. موږ چې دی لینډینګ وکړو په ریاض ایرپورټ کې، انټرنیشنل ایرپورټ کې. تاسو وینئ دلته خو ډېر زیات ښکار شوی دی، ډېر ښایسته ایرپورټ دی، د پېښور نه ډېر ښکلی دی. خو پېښور کې چې دی شین ډېر زیات و، بوټي و او شینکۍ ډېر و. دلته چې دی هغه شین تاسو ته په نظر باندې نه راځي. دغه چې دی دا د ایرپورټ برخه ده کوم چې تاسو په ویډیو کې وګورئ. هغه ورونه چې غواړي راشي ریاض ته یا د سعودي نورو ښارونو ته سټوډنټ ویزه باندې، ځکه دلته چې تقریبا په هر ښار کې 2-3 یونیورسټیانې دي او هغې ټول چې دی سکالرشپونه ورکوي. نو ضرور دا ده چې ملګرو تعلیم کولی څومره پورې د مدرسو والا هم راتلی شي، چا چې دیني سبق ویلی او ثانوي یې ویلی، نو د هغې اسناد به برابروي او بیا چې دی تقدیم به کوي. او کوم ملګرو چې سکول ویلی نو هغه یې 12 APC د هغې ډاکومنټس چې دي اسناد هغه ضروري دي چې هغه واخلي او هغې سره چې دی نور پاسپورټ ولري. او نور چې د هرې یونیورسټۍ خپل خپل شرطونه دي، د هرې جامعې خپل خپل شرطونه دي چې باید هغه ولري. نو بیا چې دی هره جامعه اعلان کوي یو وخت کې چې دی د هغې داخلي کولاویږي، اډمیشن چې دی هغه یې اوپن وي، نو هغه وخت کې تاسو یو محدود وخی. نو کوشش وکړئ چې په هغه وخت کې تاسو اپلای وکړئ. هر جامعه چې دی خپل ویب سایټ لري، تاسو یې هم سرچ کولی شئ. او زه به انشاءالله په دې باندې ویډیوګانې هم جوړې کړم. څه ټیم چې دی کومې د سعودي کومې جامعې کولاو وي، اډمیشن ورته شروع، داخله ورته شروع، نو هغې شرطونو باندې به تاسو پوهې کړم. تاسو په دې پوهې کړم چې کوم شیونه تاسو له پکار دي او کوم شیونه چې دی تاسو سره مدد کولی شي چې ستاسو اسناد چې دی هغه قبول شي او تاسو ته انویټیشن لیټر او ویزه راولیږي او تاسو لاړ شئ. او فری تعلیم سره د سکالرشپ چې تقریبا 840 ریاله هغه تل جامعه درکوي هره میاشت. او خپل تعلیم چې دی هغه وکړئ. تعلیم چې دی رڼا ده. او دا خبره یاد کړئ چې هغه کسان چې دیني سبق یې ویلی نو د هرې مدرسې سندونه چې دی هغه نه قبلوي. او زه تاسو ته وایم چې کومو مدرسو سندونه قبلیږي. الحمدلله په خیر او عافیت سره چې دی راورسېدلو. او هر سړی کوشش کوي چې خپل بیک راواخلي، د لاس بیک چې کوم دی ورسره دی، او نور کوم بیکونه چې ورسره وو نو 2 هغه به پټه باندې راخلي. دا چې د ریاض ایرپورټ دننه حصه ده، ډېر ښایسته ایرپورټ دی، غټ ایرپورټ دی، ډېر ښکلی جوړ کړی دی. دې خلکو د خپل ملک دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی او ډېره خواري کړې ده او ډېر سهولیات یې ورکړي خپلو خلکو ته هم. تاسو دا وګورئ، ډېر زبردست دی. دا خو چې دی یو حصه ده دننه د ایرپورټ. دا نظارې تاسو وګورئ. دا دی د ریاض ایرپورټ. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي او د سفر نه مو خوند اخیستی
هر چې د سټوډنټ ویزې باره کې معلومات دي نو انشاءالله موږ به ټایم په ټایم باندې چې تاسو ته معلومات درکو چې څه شرطونه دي. د هر یونیورسټي خپل خپل شرط دی، خپل خپل شرطونه لري او د اپلای طریقه څنګه ده، څنګه کولی شي چې اپلای وکړئ. تاسو په دې هر یو باندې انشاءالله د وخت راتګ سره دې باندې به ویډیو جوړو او تاسو ته به د هغې طریقه ښایو. د الله په امان.